ډېر کله خلکو ته په مانځه کې وسوسې، خیالات، سوچونه او فکرونه راځي او هغه بیا په مانځه کې نه پوهېږي چې یاره ما څو رکعاته وکړل، قرت مې صحیح وکړو ومې نه کړو، رکوع مې صحیح وکړله ومې نه کړله، سجده مې وکړله ومې نه کړله. نو د دې د حل لپاره یو طریقه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښودلې ده. د نبی علیه صلات وسلام یو صحابي دی عثمان بن ابي العاص رضی الله تعالی عنه، هغه ته هم دا معامله راغلې وه. نو هغه رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم خاله ويا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم شیطان زما او زما د مانځه او د قرات په منځ کې حایل واقع کیږي، موز را باندې ګډوډ کوي، قرات را باندې ګډوډ کوي، څه وکړم یا رسول الله؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل وذاک الشیطان یقال له خنزب، دغه شیطان دی او دته خنزب ویل شي، خنزب شیطان. فاذا احسسته، کله چې تا ته دا معامله راشي په مانځه کې ته خیالات، سوچونه او فکرونه راشي، وسوسې درته راشي، په مانځه نه پوهېږي چې څو رکعاته مې وکړه، څه مې وکړه او څه مې ونه کړه، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو درې کاره وکړه. یو، فتعوذ بالله منه، ته په الله سره پناه وغواړه د دې شیطان نه، داسې ووایه چې اعوذ بالله من خنزب. په مانځه کې اعوذ بالله من خنزب، الله پناه غواړم په تا سره د خنزب شیطان نه. یو دا. دویم، رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل وطفل علی یسارک ثلاثا، داسې چپ طرف ته مخ کا او درې ځل توکل وکړه، تف 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 درې ځل. که په رکوع کې ته وسوسې راغلې، که په سجده کې، په هر رکن کې ته د مانځه دا وسوسه راغله، بس داسې معمولي چپ طرف ته مخ کا او درې ځل دا توکل وکړه. نو دا صحابي فرمایي چې ففعلت ذلك، دا صحابي وي ما دغه کار وکړو نو فاذهبه الله عني، الله شیطان زمانه ختم کو، بوی تورانه دا وسوسې دا ټولې الله زمانه ختمې کړلې. نو کوم خلک چې هغه په مانځه کې خیالات، سوچونه او فکرونه ورته راځي، په رکوع کې، سجده کې، قومه کې نه پوهېږي چې یاره قرات مې وکړو که ومې نه کړو، فاتحه مې وویله که ومې نه ویله، رکوع مې په څه طریقه وکړله، رکعات نه څنګه وشو. نو دا د درې کاره کوي دا سړی. یو خو دې داسې وایي چې اعوذ بالله من خنزب، دا دی وایي. او دویم داسې چپ طرف ته مخ کې، خیر دا ګناه نه ده په مانځه کې، که په رکوع کې، که په سجده کې ته وسوسې شروع شي، په هر حالت کې په مانځه کې داسې چپ طرف ته معمولي فهم وکړه او درې ځل داسې توخ توخ وکړه. په دې سره به الله پاک ستا دا شیطان هم ختم کړي، ستا دا وسوسې هم ختم کړي او ستا مونځ به ډېر په اسانۍ او ډېر په خوشو وضو سره ستانه